تا نه ما دنیا قربانول نه و غوښتلې الله وایي غټه خبره مې دنه نه و غوښتلې وړه خبره مې دنه غوښتلې و وانت فی صلب آدم او ته لا د آدم علیه السلام په ملا کې وي الا تشرک بي شیئا چې ما سره به څه شی نه شریک کې فابیت الا ان تشرک بي خو تا نه منله ته حق شرک ما سره وکړو عالم ارواح کې د ټولو انسانانو نه د الله وز اخیستی شی سورة العراف کې شتي الستو بربکم زه ستاسو رب نه یم ټولو دا ګوی کړې ده چې او ته زموږ رب یې دا ګوی الله د ټولو نه اخیستې ده نو الله به دې جهنمي ته وایي چې هغه وخت کې ما تا ته دغه معمولي خبره کړې وه چې ما سره څه شی مه شریک کوه ته هغه معمولي خبره ونه منله نن زما دپاره دنیا قربانۍ خو چې دې جهنم نه بچ شي اوس د قربانولو فایده نه ورکوي دا نن که تا سره معمولي دنیا ده په دې معمولي دنیا کې الله تعالی معمولي غونته کې څه غواړي خو هغه هم ته نشي کولی سبا له به دا ټوله دنیا یو سړی غواړي چې زه ورکړم د الله دپاره خو به دې نه کوم ستا په دې دومره مال کې که هغه تا سره په کروړو دي که په لکو دي که په زرګو دي رب العالمین د لسمې څلورمه برخه یادوي دې ته اوس غوږ کښېږده مال ټول د چا دی د الله دی هغه مال کې چې ټول د الله دی الله د لسمې څلورمه برخه یادوي او د ځان دپاره نه یادوي ورې کوي د خپلو وروڼو ته د غریبانانو ته هغه هم تا هغه رب چې دا دریابونه پیدا کړي دي دا خوږې خوږې اوبه د اسمانونو نه راورېږي د کوي د چینې هغه ته د صرف وایي یو څو څاڅکي اوښکې اوښکې دا تویوه زما د یرې نه تا هغه څو څاڅکي اوښکې تویې نه کړي اوس که د قیامت په ورځ دغه سړی دا وایي چې زه ټوله دنیا اوس قربانوم نو اوس خو د قربانولو فایدې نشته او نه الله تعالی ټوله دنیا غوښتلې وه الله تعالی معمولي څه غوښتلي او سورة محمد کې الله ویلي دي وایي ما ته پته ده که مې درته داسې ویلی وي چې دا ټول مال ولګوئ نو نه م لګو هغه لږ هم ونه لګو نو ټول به څه ولګو که اوس الله داسې ویلی وي چې هر څه ولګوئ د الله دپاره او شتي داسې د الله بندګان چې هر څه یې لګولي دي لکه ابوبکر صدیق رضی الله او نور صحابه کرام او که چېرته الله ویلی وي چې دا هر څه ورکړي زما په لار کې د هغه بیا هم د هغه او بیا به هم ظلم نه وي او بیا به هم زیاتې نه وي د الله له طرف نه که ویلی وي د هغه مال دی موږ د هغه بندګاني یو موږ ته وي د هر څه زما دپاره ورکړي خو داسې ولې لږ څه یې وغوښتو هغه هم زموږ د فایدې دپاره وغوښتو په هغې کې موږ بخل وکړو نو که اوس جهنم کې ورسره وي چې د هر څه لګومه بیا فایده نه ورکوي نن ستا لږ عبادت چې دی د تعالی لویه فایده درکولی شي د قیامت په ورځ که ته د هر څه قربان کړي که نه تعالی فایده نه